د شیناس په ګلاس کې اوبه راوړلې هغې اوس کله چې هغه واپس شو نو هغې چپل راووښکه او غله کې دومره و تا زما په ګلاس کې دیله اوبه ولې ورکړلي په دې کې یو بوډا آواز کو چوکیدار په هغه حمله کړله هغه یې کته غوځار کو نو هغه په ژړا شو هغه ماته ویل چې زما لور وه وړه ماشومه وه زمونږ ګاونډیانو زمونږ نه پټه کړله په چای خرڅه کړله هغې چې پلار ولیدو هغه بېهوش شو شړتاوه شوه ما د رابعه خاوند ته اواز وکړو د هغې خواښې ته مې اواز وکړو ستا پوندې وهم ما نه پېژنې د سنتیس کلنډر یم د سنتیس هغو دواړو دومره وجړل چې ما ورسره هم جړل ټول اټیسان وجړله سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو پښتو فلم انډسټري د فلمبینو دپاره یو نوی فلم سازوي چې دا فلم نوم دی میرنی رور د میرنی رور په حواله او د پښتو فلم انډسټري په حواله زما پر څنګ یو ډېر باکماله اکټر دلبر خان ناست دی په دې دواړو حوالو له دلبر خان سره خصوصي مرکه کوو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې دلبر خان ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم سړی مش وعلیکم السلام عظیم بھائی ته څنګه ښې برابرې طبیعت ته سیټ نه الحمدلله ډېر ښه یو ته څنګه یې ژوند او زندګي دې څنګه ده الحمدلله ژوند او زندګي دواړه ښه دي الله لاک لاک شکر دی دا ماته ووایه دلبر خانه پښتو فلم انډسټري یو نوی فلم کتونکو دپاره سازوي چې دا فلم نوم دی میرنی رور د دې فلم په حواله څه وایې د دې فلم په حواله خو زه دا خبره کوم چې دا سوچ ډېر ښه سوچ دی دا چې کوم وخت کې بلیک اینډ وایټ فلم جوړ شوی په 75-76 کې نو بدر منیر آصف خان او یاسمین خانو پکې دا په دې فلم باندې داسې رش په و چې په سلیمه کې به ځای نه میلاوېدو خلک به یې په انتظار د کتو چې را کتونکي به یې په انتظار بار ناسو ټکټونه به نه میلاوېده ټکټونه به چې کوم دی بلیک کې میلاوېدم او د ګولډن جوبلی کړې وه نو ډېر ټاپ چلېدلی و ډېر ایوارډونه ورته میلاو شوي وو آصف خان هم ډېر ښکلی اکټر و هغه شان بدر منیر هم ډېر ښکلی اکټر و بیا یاسمین خان سره وه د هغې هم ډېر ښکلی باکمال ایکټینګ و او ډېر ښه کار به هغې وکړو نو د هغې دور په وخت لحاظ سره هغه فلم ډېر ټاپ تلی و اوس دا فلم چې کوم جوړوي د 2025 نوی دور دی نوی فلم دی نوی سوچ دی او بیا ما اوریدي دي چې یاره د ډېر ډایرکټر چې کوم دی هغه ارباز خان دی نو دا ینګ ایکټر دی ډایرکټر هم دی بل د تعلیم یافته د اردو فلمونو کې کار کړلی پښتو فلمونو کې ایزي ایکټر هم راغلی ایزي کامیډین هم راغلی هیرو هم راغلی او د په خپله پروډیوسر هم راغلی د ډایرکشن هم کړی دی ډېر ښکلي باکمال فلمونه جوړ کړي نو زه به هم زه دې ګارنټي ورکوم چې انشاءالله دا فلم به سپر هیټ وي او ډېر ښکلی باکمال فلم به وي ولې چې د دې هدایتکار چې کوم دی هغه ارباز خان دی نو امید لرو چې دا فلم به ډېر زیات ښه او کامیاب وي دلبره دا ماته وایه د بلیک اینډ وایټ میرنی رور فلم ذکر دی وکړو بیا دې د نوي فلم میرنی رور ذکر وکړو د دواړو فلمانو کهانۍ په حواله څه وایې نو د دواړو کهانۍ په حواله خو دا وایم چې یاره د هغه دور په لحاظ سره میرنی رور ته چې به کوم حقارت په نگاه سره یو بل ته کتله د هغه وخت هغه جهالت او د بدزنی چې ورته وایي د هغې په لحاظ باندې هغه وخت دور چې کوم د هغې سوچ ځان لو اوس ته 2025 سوچ دا دی چې بھائی هر سړي ته پته چې میرنی رور څوک دی خپله وینه ده یو ورور دی د یو پلاره پیدا دی خو صرف میرنی دی نو امید لرو چې یاره د دې کهانۍ په لحاظ باندې به عوام ته ډېر ښکلی سوچ ورکړی شي او د رور نه د رور په منځ کې چې کوم دی مینه محبت په ورکړی شي او د دې کهانۍ په لحاظ باندې به یو بل سره هغه مینه نوره زیاته شي زه په خپله میرني رونه مې دي ما تر اوسه پورې دا سوچ نه کړل چې یاره دا پردي رونه دي زه خپل رونه ګڼم خپل رونه مې دي واړه رونه مې دي خپل رونه مې دي ما تر اوسه پورې دا سوچ نه کړل چې یاره دا پردي دي څوک
نو ان شاء الله امید لرو چې یاره د 2025 دور داسې چې هر سړی باشعور دی، هر سړی تعلیم یافته دی، هر سړی سره دا سوچ ته چې جهالت نشتی، د جاهلو خلکو هغه وخت لاړو، اوس هر سړی تعلیم یافته شو او د هر سړی شعور دی اوس. نو امید لرو چې یاره د دې فلم د کامیابی زه ګارنټي ورکوم چې ان شاء الله دا به ډېر سپر هټ فلم او ډېر ښه با کمال فلم به وي. توقع دا ده چې د ارباز خان په ډایرکشن کې کم نوې فلم د کتونکو دپاره ساز کیږي دا به سپر هټ وي. بله خواته به راسو دلبر خانه دا ماته ووایه شوبیز دنیا ته څنګه راغې، له کومه فنکاره یا له کومې فنکارې دا متاثره وې چې تا دا فیصله وکړه چې دلبر خان به شوبیز دنیا ته ځي او په مختلفو ډرامو کې به د خپل فن مظاهره کوي؟ عظیم بھائی دا خو تاسو داسې سوال وکړو زما نه چې دا زما د زندګۍ سوال دی او زما د شوق سوال دی. مین خبردار چې زه په مدرسه کې وم، سبق مې وی زموږ یو ترور وه خدای دې وبخي، جمعرات پر ورځ به د هغو کره تلم. نو د هغو په ګاونډ کې یو ټي وي لګېدلی و، په اردو ډرامې به وي، زه به په حساب نه پوهېدم ولې مونږ خو د پښتو پښتونخوا نه راغلي خلک وو، پښتو لهجه وه اردو نه راتله. نو ما به دا سوچ کو چې یاره چېرته به زه په دې ژبه په دې خبره پوه شم چې یاره دا خلک څه وایي. یو ورځ بیا زموږ یو بل ځای کې ماما کور و، هلته تلي وو، هغه ماشومانان چا ګاونډیانو کره تلي وو. نو زه هغه مور ورپسې ولېږلم چې لاړم هلته. نو هغو چې مو کتل بند کمرو، هغې کې هلکان ټول جمع شوي، جینکۍ او هلکان ماشومانان. نو ما ته یې هلکه وي سی آر دی. زه چې دنده شوم چې مو کتل نو یاسمین خان او بدر منیر یو فلم و، هغې کې ګانه چلېده چې ما وکتل ما منې لکه زما په دې بدن یو غونی زیږ شو او ډېر با کمال ډېر ښکلی راته ښکاره شو. نو هغه کور والا نه پرېښودم، هغه هلکانو زور سره په زور کې ناستم. په هغې کې بیا لیاقت میجر یو کردار راغی 37 کلنډر چې ما هغه وکتل. نو ما دا وی چې یاره زه به 37 کلنډر لیاقت میجر جوړېږم. نو ما تر اوسه پورې چې کم شوبیز څومره ډرامو فلمونو کې ټیلی فلمونو کې کارونه کړلي، زیاتره ما کامیډي کړله، ما ایکشن هم کړی دی، ما ایزی هیرو کردار هم کړی دی، خو زیاتره زما کردارونه چې کوم دي هغه ټول ما په کامیډۍ باندې کړي دي. او د هغې نه بعد زما شوق راوچت شو، زه به د مدرسې نه پټېدم، سلیمه ته به تلم، مسرت سلیمه تر پورې مخامخ یو بله وه ریجنټ، غالبا ریجنټ نوم یو. اکثر په هغې کې به ما فلم کتو او هغه فلم کہانی به ما ته داسې یاده وه لکه چې ما لیکلي. ډېر غټ شوق و. د هغې نه بعد بیا کله چې زه د مدرسې نه سیټ شوم، د شوبیز سره زما تعلق، بیا ما سټیج ډرامې، پهله ډرامه ما لیاقت لایبرري کې کړې وه او اردو کې وه. د هغې نه بعد ما فلیټ کلب، آرټ کونسل او داسې لکه مقصد داري مختلف ډرامو کې، اردو ډرامو کې، پښتو ډرامو کې، آصف خان شینا شو، طارق شو، طارق شاه کراچي، طارق شاه په کراچۍ کې ډېرو شوګانو کې ما خپل پرفارمنس کړلی او ډېر خلکو خوښ کړی دی. صحیح سو. دلبر وروره دا ماته وایه تر نن تاریخه پورې به د په څومره ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړي؟ غالبا تقریبا سخواشه 50 پورې به وي فلمونه، ډرامې، ټي وي ډرامې هم دي کې، اردو ډرامې ما کړي دي، خیبر منی ما کار کړی دی، سکنداري خلکو ډېره کتلې، ډېره مشهوره وه، هغې کې مې هم کار کړلی، نورو ډرامو کې مې هم کار کړی دی. زیات اردو ټي وي منې هم چینل منې یا اے آر وائی او جیو منې هغې ډرامو کې مې هم کار کړی دی. نو د هغې نه علاوه چې کله مونږ ټیلی فلمونو ته پښتو راوختو نو بیا با انتها په دې کې ما ډېر کردارونه کړلي، ډېر کار مې کړی دی. تقریبا 50-55 خواشه فلمونو ډرامو کې به ما کار کړی وي. دا ماته ووایه د 50 ډرامو کې چې د خپل فن مظاهره کړې ده، په دې کې داسې ډرامه چې ستا زړه ته کوزه سوي وي؟ په دې کې یو ډرامه من کړې وه، د پښتو فلم دی اوربل، د هغې نقل و لوس په نوم باندې. په هغې کې ایزي اوربل چې څنګه هغو جوړ کړی و هغې کہانی من کنورټ کړې وه. ما په هغې کې د یو 37 کلنډر کردار کړی او مکمل په هغې کاپي زه ختلی وم. هر سړي به وي چې بھائی دا بالکل دغه کاپي ده. او موږ سره آصف خان کردار کې زموږ ملګری دی جانان، سردار جانان چې کوم دی هغه د آصف خان کردار کړی او یارو خان چې کوم هغه د بدر منیر کردار کړی. نو هغه اوس وفات شوی دی، الله دې وبخي. هغه ډېر ټاپ چلیدلی او ډېر ښه چلیدلی او هغې کې ما لکه د زړه ډېر د زړه د کومې نه لکه مقصد دارې ما په هغې کې هغه خپل د ایکټینګ هغه زور لګولی و چې دا زما یو فیورټ اداکاري ده. او د هغې نه علاوه داسې نورې ډېرې ډرامې ما کړي دي. بیا موږ په ګزار کې یو وړوکی کردار وکړو، د کامیډي کردار و، یو وړوکی کردار و، هغه هم خلکو ډېر زیات خوښ کو.
ډیر زیاتو چلیدو او خلکو ډیر زیات خوښ کو. د هغې نه علاوه موږ د وطن چینل دپاره یو بل ډرامه جوړه کړې ده کفاره په نوم باندې. په هغې کې ما د یو پلار کردار کړلی د بوډا کردار دی چې هغه ډیر زیات زه یم چې را انشاءالله ریلیز کېدو والا ده چې هغه ریلیز شي. خلک به ډیره زیاته خوښه کړي چې موږ په هغې کې کم عکاسي شوې ده او کم د حالاتو هغه دغه موږ ورکړی دی نو ډیر مزیدار جوړ شوی دی. خپل فن شروعات ته په شوبیز دنیا کې له کومه کاله کړی دي؟ 1996 کې ما پهله ډرامه په اسټیج کړې وه لیاقت لایبرری کې. تاسو ما پهله خبر وکړه 1996 کې ما پهله شو کړې وه. د هغې نه بعد بیا مو مختلف د اردو پروګرامونه کړلي لکه اسټیج ډرامې به مې زیاتې کولې امبر اډیټوریم کې فریډ کلب کې آرټ کونسل کې لیاقت لایبرری کې خو صرف دغه یو ډرامه کړې وه. د هغې نه علاوه موږ داسې لکه مقصد د ودونو پروګرامونو په هغې کې موږ ډېر لکه دغه کړی دی. زما سره په پی ار کې یو ملګری و حمید الله باواني الله دې وبخښي اوس هم زه هغه ته دوا کوم اړه مې ورته هر وخت کې دوا کوي. زما سره په پی ار کې زما استاد و موږ به په پی ار کې چلیدو او خلکو به ډېر زیات خوښولو او ډېر ښکلی کار به موږ کوو او خلکو به ډېر زیات لکه مقصد دارې موږ له داد راکوو د پښتو په لحاظ چې موږ کله راووتو بیا موږ لکه مختلف د ودونو مدونو د اسټیج شوګانې چې کومې کېږي په دې کې موږ ډېر کار کړی دی. دا ماته ووایه له 1996 څخه په دې فیلډ کې یې د دې فیلډ خلکو ته په کوم نظر ګوري؟ عظیم بھائی داری داسې سوال وکړو چې د دې فیلډ خلک خو مخامخ چې ډېر ښه دي لکه داسې لکه ستا ځان او ته د هغو ځان خو منافقت پکې ډېر زیات دی. اول زه ووایم چې یاره زه د دې خلکو سره تعلق په دې وجوهات ډېر لرې یم چې د دې منافقت د وجې نه ستا مخامخ به ستا تعریف کوي ستا مخ کې به ستا ډېره زیاته بړۍ کوي دا داسې اداکار دی او داسې دی او داسې دی خو چې ستا نه لږ بدل شو شاته شو مړه دې پسه پوهېږي دا خو هسې خر دی دا خو داسې دی او دا داسې دی بیا پیټ پیچې هغه پسې خبرې کوي لکه منافقت پکې ډېر زیات دی سر. په دې فیلډ کې منافقت ولې زیاته دی؟ والله علم که دې فیلډ کې منافقت نه وي نن به هر سړی په دې کې کامیاب وي. د دې منافقت د وجې نه زه ستا خپې راکاږم ته زما راکاږې بل مونږ په یو بل پسې لګېدلي که چېرته مونږ یو بل له عزت ورکو په دې کې نو زه امید لرم چې یاره دا فیلډ حالانکې دا زمونږ د کراچۍ په دې اداکارانو کې نه دی دا د پېښور په اداکارانو کې هم دی دا د سوات په اداکارانو کې هم دی دا چې کوم دی د فلم انډسټرۍ چې کوم غټ اداکاران دي دا په هغو کې هم دی. یو د بلخ پې راکاږي بل د بلخ پې راکاږي لرې مزه. ما یو شو کوله د آصف خان شینا شو زمونږ لانډي کې نرګس سلیمه منی هغه الک چې کوم د شیناز سره و هغه بل آرټیست سو هغې له اوبه راوړې په ګلاس کې د شیناز په ګلاس کې اوبه راوړلې هغې اوس کله چې هغه واپس شو نو هغې چپل راووښکه او هغه لکې دومره و تا زما په ګلاس کې دې له اوبه ولې ورکړلي. یار انسان خوده مسلمان خوده دومره په حقارت نظر بل ته ګوري چې زما په ګلاس کې اوبه دې ولې وسکلې لکه دومره د یو بل سره د دو جوړ نه ده. حالانکه ګلاس ټول مسلمانان ټول انسانان پکې دسکی خو هغه د هغې سوچ چپلې دغه نه ورته بولي چې زما په ګلاس کې د دې نه پورته چاله هم اوبه ورنکړي او چاله به اوبه نه ورکوي. نو تاسو ته ټولو ته پته ده زموږ شیناز ډېره باکماله اکټره ده ډېره ښه اداکاره ده خو ما په خپله دا سین لیدلی دی چې هغې دا خبره زما د مخې غلط ته وکړله. زه دغه ډرامې چې کوم دی ارکونایزر وم او موږ سره بدر اقبال و خدای پاک دې وبخي هغه به ارکونایز کوو. موږ د آصف خان شینا شو چې کوم په فریډ کلب کې چلیده د هغې موږ دواړه لکه ارکونایزر وو او بیا د هغې نه بعد موږ هلته 2 شوګانې وکړلې 2 ورځې لکه شپږ دا 3 شوګانې وي نو په هغې کې ما دا کمال ولیدو چې زما د مخې دا کار وشو. دا ماته ووایه په دې شعبه کې داسې واقعه چې ته تر حد زیاته خفه شوی؟ په دې کې واقعګانې خو خیر ډېر راغلي دي خو یو واقعه وه موږ د اسټیج ډرامه کوله فلیټ کلب کې یو بابا راغی بوډا بابا و نو موږ چې کوم وخت کې وقفه وکړله منځ کې وقفه کېږي وقفه وکړه نو دغه چې را بند شوه زما ایکټینګ ختم شو نو زه د ګیټ نه راوتم د کم ځای کې چې موږ میک اپ روم یې هغې ته تلمه په دې کې یو بوډا آواز کو چوکیدار په هغه حمله کړله هغه یې کته غوځار کو نو هغه په جړا شو ما زر منډه کړله چې څوک دی نو هغه بوډا مې راوچت کو میں بابا کیا ہوا سی چلو شو ولی د پښتو ډرامه و نو ما ویسی چلو شو نو هغه ماتی مجھے پشتو نہیں آتی میں بابا کیا مسئلہ ہے وہ بیٹے میری بیٹی ہے یہاں پہ
आप लोगों की एक्टिंग में मेरी बेटी, मैं उसको एक नज़र देखना चाहता हूँ। माउती बाबा क्या बोल रहे हो आप, ये मेरी बेटी है, खुदा के लिए आप मुझे उससे मिलवाओ। मैं क्यों, कैसी बेटी है? नागमा ब्यागा चौकीदार सेठ को अगम जान सरोद्रो मैं बाबा मत कहानियों का स हरकत पना कई बुढ़ा सड़े माई दे बस हरकत की मैं हरकत पना कई जबरी बखपल जिम्मेवारी दन नबोजो मा तो ऐसा मसला अगम आते हुए जमा लुरवा वाड़ा माशूम हुआ जमंग गावंडियानो जमंग न पटकल बचाए खर सकला ब्यागा द दीज न पाकिस्तान द लाहौर न चा पटकला पेखावर की मंग पेखावर की बात की दूँ दागा न खबर शुम ची इंडिया ते बोतला अलते इंडिया के अगई मने एक्टिंग जको दागा न ब्यागा खर्च शुआ पाकिस्तान तराला द पाकिस्तान न ब्या लका मकसद आगा पेखावर की ब्यारा खर्च शुआ मुंग पागे पसी ढेर कोशिश न उकलो खुद आगे मुलाकात जमून शो उस रात चादा द रक राको भाई प कराची की दागे शो दा प फ्लीट क्लब के मुंग दागा न टिकट वागस्तो खजमीना बची मी दियो सो पसी रागलम सिर्फ दागे दीदन कोल ग्वाड़ू राबिया तबस्सुम शायद तासो वपीजने ढेर घट एक्टर दा ढेर टॉप एक्टर दा मारते ची बाबा हरकत पन कई जबरी लागे मखिला बोजम मागा रवान को दलास नमूना सो और बो में तो राबिया तमावाज को मैं राबिया दल तराश चाका कला मखामक राला राबिया चिकला गौली दो अगे प्लार सड़े संग न पीजनी ढेर वड़त व तकरीबन लसो कालो दो लसो कालो व पटशेवा अगे चिपलार वली दो बेहोश शर्ता वाशवा माता राबिया खावन तवाजु को दागे ख्वाखे तमे आवाज़ को आरा ला गे मनी बोचल माती दिल हाफिज दिलबर सब मसला शो ही चल शो मारते मारते सबरों का दीजिने मनी उबो आचो चिदा पोश कले जगह पे वो शो आगे ची ब्या खपल प्लार तो का दबे आगे पे जड़ा को दे पूरे कली ब्या खपल खावन तमाते हुए लका दागे सवालिया जवाब दो चेहरे जमाना खावन पदीजे की माँ सर जुल्म होने की मौला खावन तो भी पदी खजा बने गुजार होने की कदी मन गुजारो की लका ब्या लका बमाचे गुजारी अगर टोला टेसान ना टूल शो सब मसला दसी चलो शो मौरतवी किस्म उकल मैदा बाबा हुई चिदा राबिया तबस्सुम जमालुर दा जमाना पटशेओ पे बचपन की दा ब्या खरसशेओ पे इंडिया की दे इंडिया ने ब्या पाकिस्तान तरह गल्ला जब पे खबर क्यों माता इतला मिलाओ शो जेदे पे कराची के शोरा ज सिर्फ दी मुलाकात लगा गले प्यार दे लुर मुलाकात लगा गले दा जिने कहूँ जी जमा प्लान न दे बिल्कुल दी बाबा जिम्मेवारी जालम दा बस निवीता वाला कमो फ्लिट क्लब द निवी वाला दे बस बार कम खुका दी प्लारी और दाई लूरी नो बराए करम दी जिने और दे बूढ़ा पमंस के बसाड़े न राजी यो तनबम न राजी चे राजी ब्या बजमा लका मकसद दार जमा सर राजी नो मारा बिया न तपोस को आगे दा जमा प्लार दे ब्या पचड़ा शो दागना चापे रजवा अगो द्वाड़ो दुमरो जड़ल चे माओ सरम जड़ल टोल वाटे सानो जड़ल ब्या जलाड़ा मगा मोरो रुणे ची कमो को दंद नासु दग की उर्दू स्पीकू पुख्तो लना वर्तला ब्या में अगोरा वसल ब्या गो मंग बार पर सो के नोल ब्या का मोर सरा का चे मिलाओ शवादा प्लार सरा रुणु सरा ब्या गुम डेर ज्यातो जड़ल लगा टेसानो डेरो जड़ल पतीजे की में डेर ज्यादा जड़ खपा शो चेहरा त चा माशूम तदा से पटाई खुदे तबाह बर्बाद का बेते यो दसी जे तकोर हर संग जो खुद मगा माशूम गोवा दा गजड़ो पसे सुमर खपाओ सुमर गौर पसे ओ कड़े दो जवानी तरह वरसीदा वादशी ओ मा तखकारी की ओ बचे द्वई उबिया पदु खरसशी वा दे गलत वादशी वा ब्या ब्या को एक्टिंग को गडवले बेमो गानी बपीम वेली नो लका पदगा से की में डेर ज्यादा जड़ खपा शो दे जिंदाबाद दिलबर अदा خپل ډیر د خیر کار کړی دی په کوشنی نه باندې یو ماشومه لپلا رضا خې بيدرکه شي او ستا په ذریعہ باندې په ځوانۍ کې به هغه ماشومه او خپل حقيقي پلار ته حواله کیږي دا ډیر د خیر کار کړی دی زنده‌باد ګرانو کتونکو داو د پښتو شوبیز دنیا یو با کمال زبردست فنکار دلبر خان چې له سره د شوبیز دنیا په حواله او خاصه توګه دا د نوی فلم میرنی ورور په حواله 2-3 د خوند خوږې خبرې وکي تر بل خوندور پروګرام پورې مو پرلو یا لاس پارلی استه د خدای په امان